سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدلې چې په دغه لوبه کې سریلانکا لوبډلې افغانستان ته په 3 سره لوبو کې سترې ماتې ورکړې. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې په دغه درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې وکړلې چې افغانستان لوبډلې ته په لومړۍ لوبه کې په 42 منډو ماتې ورکړله، په دویمه لوبه کې بیا په 155 منډو ماتې ورکړه او داسې په نننۍ سیالۍ کې بیا افغان لوبډلې ته په 7 ویکټو ستره ماتې ورکړه. د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلمشر یو ځل بیا د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په 48.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 266 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په پیل کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه پیل کړله، خو په آخري شېبو کې بیا افغان لوبډلې بیا خپل ویکټ سر په سر د لاسه ورکړلې او سریلانکا لوبډلې ته ډېر کم هدف کېښوی چې سریلانکا لوبډلې دغه هدف ډېر په اسانۍ سره پوره کړ. افغانستان لوبډلې ته په 7 ویکټو ماته ورکړه. د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپوهنه کې رحمتشاه زلمتي 65 منډې جوړ کړلې، عظمت الله عمرزي 54 منډې جوړ کړلې، رحمان الله ګربز 48 منډې جوړ کړلې، داسې اکرام علي بیا 34 منډې جوړ کړلې. نور لوبغاړي ونه توانېدل چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړ کړي، مکمله ناکامه شوه. پرله پسې خپلې ویکټې د لاسه ورکړلې، داسې حشمت الله شاهدي، شرف الدین اشرف چې ډېره خرابه لوبه یې ترسره کړله. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې په نن لوبه کې یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله، هغه که ډګر ساتنه وه، که توپوهنه وه، که توپ اچونه وه. په درو واړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړه. په توپ اچونه کې هم ډېره زبردسته لوبه وکړله چې د افغان توپوهونکي ودې ته پرېنښوده چې د سریلانکا پر وړاندې یو غټ هدف کښېږدي. د 230 منډو هدف په تعقیب کې سریلانکا لوبډلې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی چې د افغان توپ اچوونکو یې لاره ورکه کړه. د افغان توپ اچوونکي یې ډېر سخت وټکوله چې 4 او 6 باران یې پرې جوړ کړی و. سریلانکا د درو لوبغاړو په سوځېدو سره په 14 اورونو کې یاد هدف ترلاسه کړ او دغه لوبه یې وګټله. په نن لوبه کې افغان توپ اچوونکو ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه ترسره کړله، په خاصه توګه په ځل اکبارو کې فرید احمد ملک، شرف الدین اشرف چې بیخي ډېرې منډې سریلانکا لوبډلې ته ورکړلې، قیس احمد و محمد نبي عیساخیل بیا څه ناڅه ښه توپ اچونه وکړه. د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې قیس احمد 40 منډې ورکړلې، د سریلانکا 2 لوبغاړي وسوځول، محمد نبي هم 40 منډې ورکړلې چې د سریلانکا یو لوبغاړی وسوځوي. نور لوبغاړي ونه توانېدل چې د سریلانکا پر وړاندې د ویکټې واخلي، مکمله ناکامه شوله. په دغه وروستۍ لوبه کې سریلانکا لوبډلې یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله. د سریلانکا لوبډلې په ګټه په اتوسنکا ډېره زبردسته لوبه وکړله چې 118 منډې جوړ کړلې، داسې بل لوبغاړی و چې 91 منډې جوړ کړلې، مینډیز بیا 42 منډې جوړ کړلې او په دغه لوبو کې ډېره زبردسته لوبه وکړله. په اتوسنکا 346 منډې جوړ کړلې په دغه درو لوبو کې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا سره لومړی ټسټ سیریز وکړ چې په هغه ټسټ سیریز کې افغانستان په 10 ویکټو ماته وخوړله، خو دغه درې ورځنۍ سیالۍ کې په دغه درو سره لوبو کې ماته وخوړله. خو افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 اوریزو لومړۍ لوبه د فروری میاشتې پر 18 نیټه ترسره کېږي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.